بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان. بالکل ملګرو د دې پیج مقصد دا دی چې خواره واره رنګونه تاسو ته په دغه شیشه باندې مخامخ کړو. نو په دې سلسله کې راغلي د پنامډیري سیمې ته د ډېر د پښتو ادب یو نوموړی شاعر لا چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. په مرکه کې د ادبي ګلونو مازیګری هم راوړی دی سلیمان مهار صاحب خواله. نو سلیمان مهار صاحب راځي چې مینوالو په شریکه ورته هرکلی ووایو. سلیمان مهار صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. السلام علیکم. ډیره مننه دی کوم وروره چې دومره مصروف وخت کې تا موږ ته ټایم وویستو موږ له راغلې. ډیره مننه کوم، ډیر مشکور یم ستاسو. ډیره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ورکوو. نو یو جهان مننه ستاسو هم کوو. پروګرام کې به راسره کلامونه شریک کوئ. ستاسو کلامونه مینوالو هو مخکې د مختلف پاڼو نه اورېدلي هم دي، خو بالکل موږ سره به هم شریکوئ. پروګرام کې به راسره پیله په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوئ. ډیره مننه. ادب خو په دې خو زه د الله نه ډیر شکرګزار یم چې دا فن یې ما ته رانصیب کړی دی، او دا هر سړي کې موجود وي، خو څوک د دې لفظونو پرورش کولی شي او څوک یې نشي کولی. نو ادب خو یو ډیره ښه دنیا ده، زه پرې ډیر زیات مین یم. ډیره ښه ده. یقینا پښتو ادب باندې مین خلک نو ډیر ښه خبره ده. بالکل سلیمان مهار صاحب خپل کلامونه به راسره پروګرام کې شریک کړئ. نو بالکل ارشاد. ډیره زیاته مننه. غزل دی بې مقطع غزل مینوالو ته ډالۍ کومه چې دا منم سړی خراب کی، دا منم سړی خراب کی مینه سم سړی خراب کی. ډیره مننه. دا منم سړی خراب کی مینه سم سړی خراب کی، او غریبي چې پې سیوا شي غریبي چې پې سیوا شي محترم سړی خراب کی. او ډیره مننه. بعضې مینه تباهي وي بعضې مینه تباهي وي بعضې غم سړی خراب کی. ډیره مننه. شعر دی چې بیا یې شعر ته خلک جاړي بیا یې شعر ته خلک جاړي چې قلم سړی خراب کی. ډیره مننه. بیا یې شعر ته خلک جاړي چې قلم سړی خراب کی. او د چا یاد مې زړه کې پروت دی د چا یاد مې زړه کې پروت دی دا لړم سړی خراب کی. ډیره مننه. غزل دی غزل ته راځمه چې بس ګوتې مې په خپله دې نغمې پورې راځي بس ګوتې مې په خپله دې نغمې پورې راځي جړا راله د خپل ژوندون کیسې پورې راځي. ډیره مننه. نسکي نه یې وړي چې د ده کومه مجبوري ده نسکي نه یې وړي چې د ده کومه مجبوري ده چې دا لیونی ولې میخانې پورې راځي. ډیره زیاته مننه. چې دا د محبت په باب کې کم یو کرامت دی چې دا د محبت په باب کې کم یو کرامت دی چې زه په لاره ځم نو دروازې پورې راځي. ډیره زیاته مننه. شاعر پکې د ډیرو حادثو نه راتېرېږي شاعر پکې د ډیرو حادثو نه راتېرېږي غزل کې چې ردیف او کافیې پورې راځي. ډیره مننه. مقطع داسې ده چې زه وایم را بهر بشي خو نه را بهر کېږي زه وایم را بهر بشي خو نه را بهر کېږي مهار ارمانونه مې سینې پورې راځي. ډیره له پروګرام کې یقینا مینوالو به ترې هم خوند اخیستې، موږ ترې هم خوند واخیستو. پروګرام کې به راسره نور کلامونه هم شریک کوئ ځکه چې مینوالو غوښتنه کړې ده او یقینا په پښتو ادب کې هم ډېر ښه لیک کړی. نو بالکل سلیمان مهار صاحب خپل غزل راسره شریک. ډیره مننه. یو غزل بل دی مینوالو ته یې ډالۍ وي چې د چا سترګو ته مې پام شو د چا سترګو ته مې پام شو محبت مې زړه کې عام شو د چا سترګو ته مې پام شو محبت مې زړه کې عام شو محبت باندې سم مړو محبت باندې بدنام شو. ډیره مننه. محبت باندې سم مړو محبت باندې بدنام شو. شعر دی پکې چې بیا به بله بانه نیسي بیا به بله بانه نیسي خدای دې خیر کې بیا ماښام شو. ډیره مننه. بیا به بله بانه نیسي خدای دې خیر کړي بیا ماښام شو. خپل رواج ترېنه هېرېږي خپل رواج ترېنه هېرېږي څه بې خونده پښتون کام شو. ډیره مننه. بیا یې سر د تانې غوس کړئ
بیا یې سر د تنې غوس کړئ که مهار عشق ناکام شو. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او غزل بل ډالۍ کومه چې حیران ومه چې ولې هغه شپه نه ختمېده. حیران ومه چې ولې هغه شپه نه ختمېده. یو دوه مهینه ناست و کیسه نه ختمېده. ډېره مننه. او یو داسې افسانه وه چې کلونه پکې تیر شو. یو داسې افسانه وه چې کلونه پکې تیر شو. یو داسې افسانه وه چې توبه نه ختمېده. ډېره زیاته مننه. او شعر دی چې تر خپله وسه کمې کمې لوبې مې پرې وکړې. تر خپله وسه کمې کمې لوبې مې پرې وکړې. له زړه نه مې قسم دی ستا نامه نه ختمېده. ډېره مننه. او همدا د مینې زور دی که نه دې ته مینه وایي. همدا د مینې زور دی که نه دې ته مینه وایي. اشنا چې ختموله دې رشته نه ختمېده. ډېره مننه. همدا د مینې زور دی که نه دې ته مینه وایي. اشنا چې ختموله دې رشته نه ختمېده. نو خود به مې د خپل ارمان نه ساه ویسته مهاره. نو خود به مې د خپل ارمان نه ساه ویسته مهاره. زما او ستا ترمنځه فاصله نه ختمېده. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ډېره له سلیمان مهار صاحب پروګرام کې ډېره مننه ادا کوو چې په مینوالو لم وخت ورکو، دومره ښه کلامونه هم راسره شریک کړو. نو ډېره مننه سلیمان مهار صاحب. د پروګرام په اخره کې مینوالو له څه پیغام ورکوئ؟ نو بلکل پیغام خو به ورله زه په یو شعر باندې ورکړم چې اول خپله ژبه پسته نورې ژبې. اول خپله ژبه پسته نوره ژبې. بې بنیاده عمارت خو سمون نه که. ډېره مننه کوم. ډېره مننه. بلکل مینوالو کتونکو سلیمان مهار صاحب کلامونه تاسو واورېد. تر بلې مرکې پورې خپل ورور انضمام ما سره کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.